السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ هیر شوی پاسورډ معلوم کړئ. یعنې دوستانو که چیرې تاسو یو جیمیل اکاونټ جوړ کړی ده او اوس له تاسو څخه د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ هیر ده، اوس تاسو هغه جیمیل اکاونټ نسئ خلاصولی، نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د جیمیل اکاونټ هیر شوی پاسورډ معلوم کړئ او هغه جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ور ولګوئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خاماخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرائب کړئ، ځکه موږ هره ورځ زغره کوم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي نو زه یو براوزر خلاصوم. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ gmail.com. کله چې تاسو gmail.com کې ولیکئ سمپل په دغه گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ او موږ ته به gmail.com خلاص شي. نو ګورو دوستانو تاسو کتلی شئ چې جیمیل خلاص و. اوس بل تاسو د خپل هیر شوي جیمیل اکاونټ یوزر نیم کې ولیکئ. نو زه راځم د خپل هیر شوي جیمیل اکاونټ یوزر نیم کې لیکم. نو ګورو دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما د خپل هیر شوي جیمیل اکاونټ یوزر نیم کې ولیکئ. نو ګورو دغه @gmail.com که نه کې ولیکئ هم مسله نه ده، کې ولیکئ هم مسله نه ده. نو دغه رقم تاسو هم دلته د خپل هیر شوي جیمیل اکاونټ یوزر نیم کې ولیکئ او لاندې په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګورو دلته پاسورډ غواړي. پاسورډ خو موږ ته نه ده معلوم. اوس راځو موږ یې پاسورډ ریسیټ کوو، یعنې نوی پاسورډ ولګو د خپل هیر شوی جیمیل اکاونټ بیرته خلاصو. سمپله ګوره لاندې په دغه فارګاټ پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. فارګاټ پاسورډ مطلب له ما څخه پاسورډ هیر ده. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ ګورو دلته وایي انټر لاست پاسورډ. پاسورډ موږ ته نه ده یاد، نو بیا په دغه ټرای انادر وی په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټرای انادر وی بټن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لږ انتظار ته وکړئ. ګوره بیا دا رقم شکل راځي دلته وایي ګیټ او ویریفیکیشن کوډ. دلته ګوره تا ته وایي دغه جیمیل اکاونټ چې دغه په دغه نمبر باندې جوړ شوی دی او د هغه نمبر په اخر کې چې ده 25 دی. اوس هغه نمبر وایي تاسو دلته کې ولیکئ. نو ګوره دا ما په خپل دغه جیمیل اکاونټ ما په خپل نمبر باندې جوړ کړی و، نو زه هغه نمبر دلته کې لیکم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما نمبر کې ولیکل، تاسو به هم هغه خپل نمبر کې ولیکئ او بیا په دغه سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به په هغه نمبر باندې شپږ عدده کوډ ولاړ شي. ګوره تاسو کتلی شئ هغه کوډ ما ته راغلی، دغه رقم هغه کوډ دلته کلیکم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه کوډ ما دلته کې ولیکئ. نو کوم نمبر چې تاسو ورکړئ په هغه نمبر باندې شپږ عدده کوډ ځي، هغه کوډ به دلته کې ورکړئ وبې لیکئ، بیا په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ کریټ ا نیو سټرونګ پاسورډ دیټ یو ډونټ یوز فار ادر ویب سایټ. یعنې دلته تاسو خپل جیمیل اکاونټ ته وایي نوی پاسورډ ورکړئ، سټرونګ پاسورډ ورکړئ. نو زه راځم دلته زه اوس خپل جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ورکوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما نوی پاسورډ ورکړئ. تاسو به هم په دواړو خانو کې نوی پاسورډ ورکړئ، یو رقم پاسورډ به ورکړئ او بیا په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ دغه جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. ګوره سمپل په دغه کنټینیو ټو جیمیل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته راغلی وایي یو ار ساینډ ان، یعنې ګوره موږ ته خپل جیمیل اکاونټ خلاص و او نوی پاسورډ مو ور ولګوئ. نو دوستانو په دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل د هیر شوي جیمیل اکاونټ پاسورډ ور بدلولی شئ، خپل هیر شوی جیمیل اکاونټ بیرته خلاصولی شئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره خاماخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرائب کړئ، ځکه موږ هره ورځ زغره کوم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.